بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو او لیدونکو د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د یوولسم ټولګي د ریاضي مضمون درسونو په ادامه نن غواړو چې د وکټورونو وکټوري ضرب د وکټورونو ضرب پر دوه برخو یو سکالري او بل وکټوري چې په تېر درس کې موږ ته سکالري ضرب ویلی چې هغوی یو سکالر کیږي. اما د وکټورونو وکټوري ضرب څه رقم په لاس راوړی سو او د دې ضرب آیا یو عدد کیږي که وکټور د همدې موضوعاتو د ښه زده کړې لپاره زموږ سره د همدې ویډیو در پایه پاته اوسئ. ګران زده کوونکو او لیدونکو نن زموږ ته بحث موضوع د کراس پروډکټ اف ټو وکټور موږ ته د ډاټ پروډکټ اف ټو وکټور ویلی یا یو سکالري ضرب چې هغوی یو عدد کې دی. یعنې په عموما کې د وکټورونو ضرب دوه برخې موږ ته څېړئ، یو سکالري او بل وکټوري، چې نن یې دویمه برخه چې وکټوري ضرب دی یا کراس پروډکټ باندې هم مشهوره دی د چلیپا ضرب چې ورته وایي. د دوه وکټورونو څنګه کولی سو وکټوري ضرب پیدا کړو. موږ ته د دوه وکټورونو د وکټوري ضرب دپاره کله چې دوه وکټورونه ضربو د هغوی دپاره فارمول په داسې شکل سره دی. کله چې موږ ته دوه وکټورونه وکټوري ضرب پیدا کوو، ا وکټور کراس بی وکټور یا چلیپا ضرب دا مساوي کیږي د ا وکټور طول ضرب د بی وکټور طول ضرب سین تیتا. دا ټوله بیا ضربو په چا کې په ان وکټور کې. دغه فارمول ته موږ ته د وکټورونو د وکټوري ضرب څه وایي؟ فارمول وایي. دا فارمول چې کله موږ ته د ای او بي وکټورونو ټول او د دوی ترمنځ زاویه راکړي، ان څه شی دی؟ ان موږ ته د ای او بي باندې عمود واحد وکټور، یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې د دوه وکټورونو وکټوري ضرب بېرته یو وکټور کیږي. نو چې کله یو وکټور کیږي در دغه ځای پرې چې موږ محاسبه وکړو هغه ان نه دا خوا ټوله یو عدد کیږي. نو دا عدد بیا پر دې دوه باندې په ان وکټور کې ضربو چې ان وکټور چې دی په حقیقت کې پر دغه ای او بي باندې عمود واحد وکټور دی. یعنی ان چې دی ان چې دی دا ان وکټور چې دی دا پر ای او بي پر ای او بي وکټورو باندې عمود واحد وکټور دی. واحد وکټور یعنی کله چې موږ تاسو د دوه وکټورونو وکټوري ضرب پیدا کوو په حقیقت کې یو دریم وکټور کېږي چې هغه دریم وکټور به پر دوی باندې څه شي په د ای بي باندې عمود وکټور وي. نو د دې فارمول په مرسته موږ ته د دې وکټوري ضرب محاسبه کولی سو چې تیتا چې بیا ده تیتا زاویه چې د دوه وکټورونو ترمنځ زاویه چې دغه همیشه د 0 او 180 درجې په ساحه کې وي. یعنی در 0 لوی او در 180 کوچنی په دې اړتیا کې او 0 180 هم کېدلی چې دا زاویه راسي. اوس نو چې کله موږ ته دا فارمول خو مې زده سو یا دې ته هلته وایي د رایټ هینډ رول ورته وایي د رسته لاس قانون باندې. دا د رسته لاس قانون داسې معنا لري که چیرې موږ ته د لاس ګوتې داسې راکتې کړو او بیا داسې ونیسو، مثلا دا د زیټ محور جن جوړیږي، دا ګوتې چې کته سوي وي دې ته د وای محور وي داسې او داسې د ایکس محور وي. نو که د ایکس او د وای محور ضرب سي پر دوی باندې عمود وکټور هغه د زیټ وکټور چې کي په لاس باندې راکوي. موږ ته که چیرې یو خو دا خبره سوه. دویمه خبره بیا داسې ده کله چې د پیدا کولو طریقه چې کله موږ ته وایي کله چې دوه وکټورونه موږ ته ای وکټور یې راکړی وي د واحد وکټورو له جنسه یو آی وکټور مثبت ای 2 جی وکټور مثبت ای 3 کی وکټور او بی وکټور چې راکړی وي بی یو آی وکټور مثبت بی 2 جی وکټور مثبت بی 3 کی وکټور. که چیرې دا درې وکټورونه دوه وکټوره یې راکړي د واحد وکټورو له جنسه، نو موږ څنګه کولی سو چې د دې وکټوري ضرب پیدا کړو یا کراس پروډکټ څنګه پیدا کولی سو؟ د کراس پروډکټ پیدا کولو اسانه فارموله موږ ته د ډیټرمینانت په مرسته محاسبه کوو. هغوی په داسې شکل سره محاسبه کیږي. د یو د دې د واحد وکټورو څخه یو سطر جوړوو، آی وکټور جی وکټور او کی وکټور، او بل د دې د ضرایبو څخه د اول وکټور ضرایب ای 1 د جی ضریب 2 د کی ضریب 3 په دوم وکټور کې د آی ضریب بی 1 د جی ضریب بی 2 د کی ضریب بی 3.
د دې فارمول د دې 3 په 3 ډیټرمینانت محاسبې څخه موږ تاسو کولی شو چې کله چې وکټورونه د واحد وکټور له جنسه راکړي د دې وچې شو کراس پروډکټ یا وکټوري ضرب پیدا کړو دا د دې روش په مرسته موږ تاسو وکټوري ضرب پیدا کولی شو او کې ټولو زاویه معلوم وي بیا د اول فارمول په مرسته معلومو ان وکټور خو ماسې واحد عمود وکټور دی هغې کې معلوم نه یي بله خبره په نوټ کې موږ تاسو ته وایي نوټ په سکالري ضرب کې موږ تاسو ته داسې ویلي وه کله چې همرنګه وکټورونه ضرب سي د هغو ضرب یو کې دی اما په وکټوري ضرب کې بیا کله چې یو ډول وکټورونه ضرب سي حاصل یې صفر کېږي مثلا جې په جې کې ضرب سي کراس پروډکټ یې څه دی صفر دی یا کې وکټور چې کله بیا په کې وکټور کې ضرب سي د دې کراس پروډکټ څه دی زیرو دی یا صفر دی ولی دا ځکه چې کله چې هر وکټور خپل په ځان کې ضرب سي نو د دې ترمنځ زاویه صفر ده په دې فارمول کې ټول خو یو واحد دی ټول هم یو سین د صفر دی صفر چې په دغه اعدادو کې ضرب چې ټول د ځان سره صفر کوي نو په همدې خاطر چې د دې حاصل څه دی صفر دی خو که چیرې بیا جلا جلا وي مثلا آی په جې کې ضربیږي د ضرب حاصل بیا کوم وکټور په لاس راکوي یا مثلا جې چې بیا په کې وکټور کې ضربیږي د دیو د ضرب حاصل بیا کوم وکټور کېږي یا کې وکټور چې بیا په آی وکټور کې ضرب سي د دیو کراس پروډکټ بیا کوم وکټور کېږي مختلف وکټورونه په سکالري کې د دیو ضرب یو د دیو ضرب صفر په وکټوري کې همرنګه صفر او مختلف رنګه بیا چې راسره راځي د هغه دپاره موږ ته داسې خبره کوو که چیرې موږ ته د 3 واحد وکټورونه راکړي وو چې د کې وکټورو د جې وکټورو او د آی وکټورو دوی دا رقم یو سرکولیشن یو دوران جوړوي کله چې آی وکټور په جې کې ضرب سي پر دې دوه باندې چې سره ضربه د دې باندې هغه عمود وکټور په لاس راکوي عمود وکټور یې څه دی کې که جې و کې سره ضرب سي پر دې دوه باندې عمود وکټور څوک په لاس راکوي آی وکټور په لاس راکوي او بیا ته چې دا په دې کې ضربیږي دا وکټور په لاس راکوي نو دوی داسې دوران خوري که آی و جې ضرب سي کې وکټور په لاس راکوي که جې و کې ضرب سي پر دې عمود آی کېږي که کې و آی ضرب سي د دې عمود څه کېږي جې د ساعت اقربي مخالف دوران مثبت که مطابق دوران یې وخوړي منفي آی چې په جې کې ضرب کړو نو په آی و جې چې ضرب سي پر دې عمود وکټور کوم وکټور په لاس راکوي کې عمود وکټور که جې وکټور په کې ضرب سي پر دې عمود آی وکټور کېږي او که کې بیا په آی کې ضرب سي پر دې عمود وکټور بیا څه کېږي جې وکټور کېږي چې دا د دې سرکولیشن یا د دوران څخه څه کېږي په لاس باندې راځي اوس نو موږ تاسو د وکټوري ضرب په اړه معلومات او د پیدا کولو طریقې ټولې وویلې اوس پر همدې موضوعاتو باندې مثالونه لومړی مثال یې راکړی دی وایي تاسې دا 2 وکټورونه دي وایي تاسو د دې کراس پروډکټ پیدا کړي موږ ته چې کله کراس پروډکټ پیدا کوي موږ د ډیټرمینانت په مرسته باندې څه کوو محاسبه کوو نو حل یې داسې دی ا وکټور کراس بی وکټور دا مساوي کېږي یو وکټور د دې د واحد وکټورو څخه جوړوو آی سطر جې او کې یعنې دا په دې خاطر چې دلته 3 برخې دي نو ځکه د 3 برخو څخه یو دانه لیکو د آی ضریب په اوله وکټور کې څو دی 2 د جې ضریب 3 د کې ضریب څو دی 1 په دویمه معادله کې د آی ضریب 15 د جې ضریب 2 د کې ضریب -2 موږ تاسې 3 په 3 ډیټرمینانت زده وو د سرویس په طریقه لومړی 2 ستونې چې کول موږ انتقالول آی او جې 2 او 3 15 او 2 اوس نو د دې ضرب موږ تاسو ویل اصلي کوتر ضرب منفي فرعي کوترونه ضرب حاصل دا یو اصلي کوتر دا دوم اصلي کوتر او دا دریم اصلي کوتر بیا وروسته د دې د فرعي کوترونو څه شي د ضرب حاصل فرعي کوترونه چې وو هغوی دا یو فرعي کوتر دا 2 فرعي کوتره او دا 3 فرعي کوترونه ان اوس موږ تاسو د دې ضرب چې کله محاسبه کوو داسې لیکو چې ا کراس بي وکټور دا مساوي کېږي 3 آی چې په 3 کې ضرب کې 3 آی چې په -2 کې ضرب کې د -5 آی وکټور جې چې په 1 کې ضرب کې 1 چې په 15 کې ضرب کې د 15 جې وکټور کې چې په 2 په ضرب 2 کې د 4 کې وکټور دا د اصلي کوتر د ضرب حاصل منفي د فرعي کوتر د ضرب حاصل دا زرغونه بیا فرعي کوترونه دي 15 3 15 15 چې په کې ضرب کې د 15 کې وکټور او 1 2 غد 2 چې په آی کې ضرب کې د 2 آی وکټور -2 د -4 -4 چې په جې کې ضرب کې د -4 جې وکټور کله چې د اصلي او فرعي کوترونو سره ضرب کړله په د علامه به په دوم فرعي کوتر کې څه وکړو ضرب کړو چې د دې ضرب حاصل په لاس راسي
منفي 6 آی وکتور او مثبت 5 جې وکتور مثبت 4 کې وکتور. اصلي کوتر خپله منفي چې ور ضرب کې دی منفي 15 کې وکتور منفي 2 آی وکتور او مثبت 4 جې وکتور. اوس نو هغه مشابه برخې یا سره ساده کوو. منفي 6 آی او منفي 2 آی علامې چې سره یو رقم جمع کېږي دی منفي 8 آی وکتور. 15 جې او 4 جې چې سره جمع کېږي دی 9 جې وکتور. د 4 کې 15 کې کوونکی منفي 11 کې وکتور. چې دغه د دې د دوه وکتورونو چې شو د وکټوري ضرب حاصل شو. نو د دې څخه دا معلومه شوه کله چې دوه وکتورونه موږ وکټوري ضرب پیدا کوو د دې وکټوري ضرب بیرته یو وکتور کېږي. اما سکالري ضرب چې موږ پیدا کوو هغه یو سکالر کېږي. دا یو توپیر و. دوم توپیر دا و چې هغه په ډاټ یا د ټکي په ضرب سره مشهور و. دا بیا د کراس په ضرب سره چیش کوو شوي چې د دې ترمنځ دا توپیر شو. دویم مثال A او B دوه وکتورونه راکړي وای تاسې د دې و چیش پیدا کړئ د دې قیمت پیدا کړي کراس پروډکټ کې چیرې د یو برخه صفر وي هغه برخه چې بیا یو برخه نه موجوده بیا په هغه وخت کې موږ صفر کاږو. اول د دیترمینانت په مرسته موږ ته دې چیش کوو محاسبه کوو. A وکتور کراس B وکتور I J او K وکتور. د I ضریب 1 3 2 او د J ضریب چې بیا کله ضرب کو 2 شپږ او 4. اوس چې دا کله محاسبه کوو لومړي دوه ستونه چیش کوو انتقالوو. کله چې لومړي دوه ستونه انتقال کوو یا داسې هم کولی شو موږ په دیترمینانت کې یو خاصیت ویلی و کله چې یو سطر د بل سطر یا یو ستون د بل ستون ګډ پیکتور وي بیا د هغه دیترمینانت جواب صفر و. اوس که چیرې موږ تاسو متوجه شو په دې سطر کې دوه ضرب شوي دي دوهم سطر جن جوړ شوی دی. څو ضرب شوي دي؟ دوه. په دوه کې چې 2 ضرب کې 4 په دوه کې چې 3 ضرب کې 6 په دوه کې چې یو په یو کې چې 2 ضرب کې 2 نو دغه دریم سطر د دوم سطر ګډ پیکتور دی ځکه 2 په ضرب شوی دی. نو چې کله ګډ پیکتور شي نو موږ تاسو وایو چې د دې جواب اره څه شي دی د دې حاصل یا قیمت د دې دیترمینانت مساوي کېږي په صفر. اوس نو کله چې د یو دیترمینانت حاصل یا قیمت صفر شو یعنې دا یو صفري وکتور په لاس یې راکړي نو اوس چې کله صفري وکتور شو نو دلته د څه واقع شوه نو موږ وایو کله چې د دوه وکتورونو وکتوري ضرب A وکتور کراس B وکتور حاصل مساوي په صفري وکتور سره راسي نو وایي په داسې وخت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې دغه دوه وکتورونه یو له بل سره چیش دي A وکتور او B وکتور یو له بل سره موازي دي. یعنې که چیرې په سکالري ضرب کې دوه وکتورونو ضرب حاصل صفر شوی وای په هغه وخت کې موږ عمودي او که وکتوري ضرب صفر شو نو بیا په دې وخت کې دا دوه وکتورونه یو پر بل باندې زده کوونکي چې عمودي یعنې د دې یو له بل سره موازي دي. اما په سکالري کې عمود وه. د وکټوري ضرب د پیژندلو څخه وروسته موږ تاسو ته بله بحث یا موضوع چې دی هغه د وکټوري ضرب خاصیتونه یا پراپرټیز اف کراس پروډکټ چې ورته وایي. پراپرټیز اف کراس پروډکټ د دې کوم پراپرټیز یا خاصیتونه لري؟ هغوی لومړی پراپرټي یا خاصیت یې دا دی وایي کله چې یو وکټور خپل په ځان کې ضرب سي هر وکټور چې بیرته خپل په ځان کې ضرب سي نو وایي د دې د ضرب حاصل څه کېږي صفر کېږي. نو وایي کله چې د وکټورونو د ضرب حاصل صفر سي نو دا معنا چې دا دوه وکټورونه یو له بل سره څه دي موازي دي. دویم کله چې وایي یو وکتور کراس وی وکتور دوه وکتورونو وکتوري ضرب پیدا کوو که د دې تبدیلي خاصیت څېړو نو یوازې نور جواب یو شی راځي اما یوازې علامه څه کوي تغیر خوري ځکه دا په دیترمینانت کې یو خاصیت و که ته د 2 یا 2 ځایونه تغیر کې په علامه کې بدلون راځي نو علامه په دې خاطر موږ ور اضافه کړله. دریم ضرب نظر پر جمع باندې څه لري توضیحي خاصیت لري وی وکتور جمع دبلیو وی وکتور. موږ کولی شو چې په هر یو کې جلا جلا یې ضرب یو وکتور کراس وی وکتور جمع یو وکتور کراس دبلیو وی وکتور. څلورم خاصیت په څلورم خاصیت کې داسې راته وایي کله چې کې سکالر د یو وکتور او وی وکتور په کراس پروډکټ کې ضرب او که یا داسې ولیکو چې یو وکتور د باندې پرېږدو او سکالر یوالي د وی په وکتور کې ضرب او یا که د وی وکتور د باندې پرېږدو یو واري سکالر د یو په وکتور کې ضرب کو او بیا وروسته د وی په وکتور کې ضرب کو نو وایي د دې د درو سرو برخو جوابونه یا حاصلونه به زده کوونکي یو له بل سره څه شي مساوي وي چې دې ته موږ تاسې د وکتوري ضرب خاصیتونه یا خواص وایي بیا به د دې څه شي پراپرټیانې وي. یو مثال یې داسې راکړی دی وایي که چیرې د ای وکتور طول څو یې 3 واحده وي
او د بي وکټور طول څو وي 2 واحده وي د دې ترمنځ زاویه څو وي 90 درجې وي وای تاسې د دې 2 وکټورونو به کراس پروډکټ څو وي که چیرې موږ ویل چې طول او زاویه معلومه وي د هغه دپاره موږ ته داسې فارمول درلودی حل A وکټور کراس B وکټور دا مساوي کیږي د A وکټور طول ډاټ د B وکټور طول ضرب سین تیتا دا ټوله بیا ضرب N وکټور N وکټور چې دی هغې د دې باندې عمود واحد وکټور دی نو A وکټور کراس B وکټور دا به مساوي د A وکټور طول یې څو راکړی دی 3 ضرب 2 ضرب سین د تیتا 90 درجې ضرب N وکټور 3 ضرب 2 شپږ کېږي د 90 سین څو دی 1 دی نو 3 ضرب 2 د شپږ په N وکټور کې ضرب وو A وکټور کراس B وکټور دا مساوي کېږي شپږ N وکټور به د دې څه شي وي حاصل یا جواب شپږ N خو چې و هغه داسې وکټور چې واحد وکټور چې پر دې 2 باندې به څه شي عمود وي نو شپږ پکې ورضرب کړئ یو سکالر بیا پکې ضربولی سو چې حاصل یا قیمت څه وکړي په لاس باندې راکړي یا قیمت یې څه وکړو محاسبه کړو یو شی باید دلته تاسو متوجه یاست په دې خبره کې که چیرې د 2 وکټورونو سکالري ضرب 0 سي وکټورونه عمود دي د دې ترمنځ زاویه 90 ده که چیرې د 2 وکټورونو وکټوري ضرب 0 سي بیا په دې واقع کې زده کوونکو وکټورونه یو له بل سره څه دي پارالل یا موازي دي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې بحث یا موضوع د 2 وکټورونو وکټوري ضرب و چې 2 وکټورونو وکټوري ضرب بېرته یو وکټور کیږي او د هغوی د پیدا کولو طریقه د ډیټرمینانت په مرسته چې 3 په 3 ډیټرمینانت جوړېږي د هغه په مرسته یې محاسبه کوو او بله خبره موږ ته دا وویله که چیرې 2 واحد یو رقم واحد وکټورونه کراس پروډکټ پیدا کړو 0 دی او که 2 مختلف څه ضرب کړو که آی په جې کې ضرب کړو پر دې عمود واحد کې وکټور په لاس راکوي که جې او کې ضرب کړو پر دې عمود آی کېږي که کې او آی ضرب کړو پر دې عمود باندې څه کېږي جې وکټور کېږي او هغه په لاس راکوي بل می خاصیتونه وویله که په خاصیتو کې د 2 وکټورونو وکټوري ضرب 0 سو دا وکټورونه موازي دي تبدیلي خاصیت یې مساوي دي خو یوازې په علامه کې څه لري توپیر لري ضرب نظر پر جمع توضیحي خاصیت هم څه دی شتون لري یا هغه پکې موجود دی او بل که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د 2 وکټورونو د سکالري ضرب او د وکټوري ضرب ترمنځ توپیر څه دی موږ وایو 2 برخې دي یو د سکالري ضرب حاصل یو عدد کېږي د وکټوري ضرب حاصل یو وکټور دویم سکالري ضرب په ډاټ ټکي سره ښیي او وکټوري ضرب په کراس ټکي یا په کراس علامې سره څه کوو ښیي او د هغې حاصل یو وکټور کېږي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی تر بل داسې درس چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی سن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت